دغه د 3 میلیون افغانیو په لګښت د 19 انکشافي پروژو د بنسټ ډبرې کې خودو مراسم دي. دغه پلي کېدونکې پروژې د خوست ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام په مالی لګښت د یاد ولایت په ګوربزو، باک او ځاځي میدان ولسوالیو په 14 کلیو کې پلي کېږي. په دغه پروژو کې د کلیوالي سړکونو 2 پروژې او د استنادي دیوالونو، کانالونو او سربندونو 15 پروژې شامل دي. د بنسټ ډبرې کې خودو په مراسمو کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مولا محمد یونس اخونزاده ویل چې د اسلامي امارت د غړیو او هیوادوالو د 13 کلن جهاد او د قربانۍ ورکړې موخه یې پر هیواد د اسلامي نظام راتګ د اشغال خاتمه او په خپل مټو هیواد آبادول و. د ښاغلي محمد یونس اخونزاده په وینا د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د ولسونو د سوکالۍ لپاره ټولګټې پروژې پلي کړي. چې د اسلامي امارت مسؤلین هر چا ته مسؤلیت سپارل کیږي، دا د مسؤلیت منصب نه بولي، دا یو امانت بولي. یو څوک چې یو پلا مسؤلیت امانت وبولي هغه ډیر کوشش کوي چې په ښه طریقه د خپل امانت د غاړې واړي تر هغه وخت چې موږ مسؤلیت کوو. موږ خپل ولسونو ته وایو چې زموږ څه به حاله نه غواړي، زموږ ته به هغه څه نه غواړي چې زموږ په وس کې، زموږ ته به هغه څه خامخا غواړي چې زموږ په وس کې، موږ یې درته کوو. تاسو به باور وکړئ چې تاسو نه یاست خبر، چا به غوښتنه نه یې کړې. په دې ولایت کې موږ پروژې شروع کوو، انشاءالله په آینده کې به شروع. بلخوا د سیمې اوسیدونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه وکړه چې د خلکو ستونزو حل او ورته د کاري زمینې مساعدولو لپاره ګڼ شمېر ټولګټې پروژې پلي کوي. دوی همدارنګه یادې پروژې ډېرې اړینې یادې کړې. اوس الحمدلله اسلامي نظام ده، دا کې شفافیت زیات ده. دینه مغوښتنه دا ده چې د خوست د پوره ښې پروژې پلي کړي او ښه کارونه وکړي. کومې پروژې چې دی پلي کوي دا ډېرې مفیدې دي، ځکه نن سبا په وطن کې ډېر غربت ده. دغه بیچارون، مسکنون، دغه کلیون چې دی په دا کې کور کې دا ډېرې پیدامنې دي. کله به چې خوړ وروته میږ به پړني نه وړل، مځکه یې وړلې او هېڅ د اوبه لیاره هغه شوه د مرمنډۍ دپاره اوبه جګېږي که نه، نو دې دپاره ډېر ښه کور وشوه. ډېره منځکه ویرلنو دغه داسې جوړ شي د منځکه اوبه چې خلکو ته به د کور زمینه برابره شي. په راتلونکي کې داسې پروژې نه راپلي شي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد خصوصا لرې پرتو او له پراختیایي پروژو څخه پاتې سیمو کې ګڼ شمېر انکشافي پروژې پلي کړي دي. د مسؤلینو پر وینا د غلاړې تبه دوام ورکوي.